السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم شتنه کړی دی چې خاوند نه غواړي چې اولاد راوړي، نو قسم دوایي د هغه استعمالو خوري ګولۍ دي. نو زما اولاد هوا کېږي چې یو زوی مې بل پیدا سي، نو اوس که زه د خاوند په پټه باندې دا ګولۍ پرېږدمه، نو چې بیا مې حمل ښکاره سي، خاوند بیا نه راته وایي چې ایسته یې کړه، نو په دې خو مې غاړې نه بندېږي. محترم الله دې رحم وکړي. بعضې داسې خلک شته چې په دواو، په دعاو، په څاښتو، په دمو، په تعویذانو ستړي سول، الله اولاد نه ورکړي. بس بیا دې خلک شته چې هغه نه غواړي ښځې ته دوا راوړي، وایي چې وچه سي. بس دا د الله نظام دی، الله جل جلاله حکمت دی په هر کار کې. محترمه د خاوند اطاعت په روا کارو کې واجب دی. نو اولاد راوړل نه دی واجب، د اولاد راوړل دا نه دی واجب، ښه کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي تاسې اولادونه ډېر کړئ، زه په تاسو باندې فخر کوم. امتو کې زموږ امت لږ دی، نور امتونه ډېر خورا ډېر وه. نو ښه کار دا دی چې خاوند ته هم قناعت ورکړي. خاوند یو مصلحت ویني چې هغه وایي ښځې مې کمزورې نیسي، بیا زما خدمت نسي کولی، او که په دې نیت نه کوي چې بیا زه مړولی نه سم، دا خو بیا کبیره ګناه ده. نو فقهای کرام وایي د خاوند اطاعت واجب دی، نو ترک د واجب دا په هغه کې نسي راکلی چې هغه نه واجب. اولاد نه دی واجب، اطاعت خاوند واجب دی، نو واجب د اولاد په خطر باندې نسي پرېښودل کېدلی. نو اطاعت خاوند وکاله به اجر درکړي. د اولاد نه کوي نو نه دي کوي. او که خاوند قناعت تر سره وکړي، قناعت ورک، موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 55 مبحث الزوج جلد نمبر 24 د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په زمانه کې وو. صحابي له کوره وځي، بیا ښځې ته وایي چې زما له کوره به نه ځي، یوې خوا ته به هم نه وځي چې زه نه یم راغلی. صحابي ولاړې په سفر باندې، د ښځې پلار مریض شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال راواستوه چې یا رسول الله، ما ته خاوند ویلي چې له کوره مه وځه، پلار مریض د زه پوښتنې ته ورسم که نه سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاوند اطاعت وکړه، مه ورځه. ورځ بعد دوې بعد یې پلار پسې وفات شو. دې حال ور واستوه چې یا رسول الله، زما پلار خو وفات شو، زه ورسم که نه سم ور. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څه ورته وایي، اطاعت خپل خاوند وکړه. اطیعي زوجک. نو کما چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د جنازې څخه رافارغ شو، د دې ښځې کره رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښځې ته وایي چې ته به غمجنه یې، پلار دې مریض و نه ورلې، بیا مړ شو نه ورلې، ما درته وویل کښېنه، د خاوند اطاعت وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي الله جل جلاله ستا په وجه چې تا د خپل خاوند اطاعت وکړي، ستا پلار یې وبخښي، جنت ته ولاړی. صحابیه مبارکه دی خوشحاله شوه، وایي دا څه ښه کار وشي چې زه نه ورغلم، زما په نه ورتګ باندې زما پلار الله جنتي کړي. نو د خاوند اطاعت وکړه.
او رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی عبدالله بن عباس راته نو وایي ان امرأة په تحقیق سره یو ښځه راله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله ما حق الزوج علی الزوجة د میړه حق پر ښځه باندې چیشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا حق دی چې د میړه له کوره به د ده بې اجازې نه وځي که ووتله ملایکې د اسمانو او ملایکې د رحمت او ملایکې د عذاب ټولې ورباندې لعنت وایي تر هغه وخته پورې چې دا بیرته راګرځي تر کوره پورې حدیث ترغیب والترهیب جلد 4 صفحه 146 کې روایت کړی دی او دغه رنګه موسوعة الفقهیه جلد نمبر 23 صفحه نمبر 58 نو محترم اطاعت وکړه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته